زمنګ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د روژې د مبارکې میاشتې فضائل او استقبال. درنو اوریدونکو، د کال 12 واړه میاشتې د الله رب العزت د عبادت او د بندګي میاشتې دي، ولې په دې ټولو کې روژه هغه پاکه او لویه میاشت ده چې د الله رب العزت په کلام کې د دې خصوصي بیان راغلی دی. او د روژې د مبارکې میاشتې ذکر د الله رب العزت په کلام کې د روژې د عزت، شرافت او د عظمت لوی دلیل دی. دا د عباداتو موسم او د ثوابونو پسرلی دی. دې میاشت کې د عبادت خوند او لذت نور هم زیاتیږي. د الله رب العزت د رحمت دریاب ښه په جوش کې وي او په لږ عمل الله رب العزت ډیر ثواب ورکوي. په سورة بقره کې 2 سپاره کې 183 آیت کې الله تعالی فرمایي: یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ای مؤمنانو، پر تاسې روژې فرض کړي شوي لکه چې ستاسې څخه د مخکې پیغمبرانو پر پیروانو فرض کړي شوي وي، د دې لپاره چې په تاسې کې د پرهیزګاري او د تقوا صفت پیدا شي. دا بنیادی او اهم مقصد د روژې دی. لعلکم تتقون مطلب دا چې د روژې مقصد دا دی چې د نیکی او تقوا یو ماحول پیدا شي. د الله رب العزت په کلام کې روژې ته دا خصوصیت هم حاصل دی چې د روژې حکم، د روژې فضیلت، د فضیلت وجه، د دې مقصد، اعتکاف، ذکر، دعا، د پیشنمی او روجمات وختونه ټول د سورة بقرې په یو رکوع کې الله رب العزت بیان کړي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د شعبان میاشتې په آخر کې صحابه کرامو ته په یو خطبه کې وفرمایل: یا ایها الناس قد اضلکم شهر عظیم. ای خلکو، تاسو باندې یوه ښکلې میاشت راتلونکې ده. شهر مبارک، دا هغه د برکت نه ډکه میاشت ده. فیه لیلة خیر من الف الشهر. په دې کې داسې یوه شپه ده چې هغه له زرو میاشتو نه غوره ده. خیر من الف الشهر. جعل الله صیامه فریضة وقیام لیله تطوعا. چې د دې روژې په تاسو باندې فرض شوي دي او د شپې ودرېدل یعنې تراویح سنت دي. په دې میاشت کې نفل عبادت د فرض هومره ثواب لري او یو فرض عبادت د نورو میاشتو د اویاو فرضونو درجه لري. من تقرب فیه بخصلة من الخیر کان کمن ادى فریضة فیما سواه ومن ادى فریضة فیه کان کمن ادى 70 فریضة فیما سواه. په دې میاشت کې د مؤمن رزق وافره او فراخ وي. د دې میاشتې لومړنۍ لسیزه رحمت، منځنۍ لسیزه مغفرت او وروستنۍ لسیزه د اور نه د خلاصون لسیزه ده. درنو اوریدونکو، د روژې مبارکه میاشت هغه میاشت ده چې د قرآن کریم د نازلېدلو لپاره د دې انتخاب شوی. الله تعالی په سورة بقره کې 2 سپاره کې 185 آیت کې فرمایي: شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. رمضان هغه میاشت ده چې په هغې کې قرآن نازل کړی شو چې د انسانانو لپاره له سره تر پایه هدایت دی او داسې څرګندې لارښوونې پکې دي چې د سمې لارې ښوونکې او د حق او باطل یو له بله په ډاګه بیلونکي. له دې کبله پر چا چې دا میاشت راشي پر هغه لازمه ده چې ټوله میاشت روزه ونیسي. فمن شهد منکم الشهر فلیصم. نو د رمضان او د قرآن ترمنځ ډیر نږدې روحاني مناسبت او تړون دی. رمضان او قرآن دواړه د الله لوی نعمتونه دي. د قرآن کریم د نازلېدلو نه واخله تر ننه پورې په دې میاشت کې چې څومره تلاوت کیږي هغه د نورو 11 میاشتو نه زیات. د روژې په مبارکه میاشت کې د قرآن کریم د تلاوت خوند او لذت نور هم زیاتیږي، ځکه چې دا د قرآن پاک د نازلېدلو کلیزه ده او همدغه وجه وه چې جبرائیل امین علیه الصلاة والسلام به هره روژه کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره یو ځلې د ټول قرآن کریم ختم کولو او د وفات په کال یې ورسره 2 ځلې ګردان کړی. په سورة قدر کې په وروستنۍ سپاره کې الله رب العزت فرمایي: انا انزلناه فی لیلة القدر.
موږ دا قرآن د قدر په شپه نازل کړی دی. وما ادراک ما لیلة القدر، او ته څه پوهیږې چې د قدر شپه څه ده؟ الله وایي لیلة القدر خیر من 1000 شهر، د قدر شپه له 1000 میاشتو څخه ډیره غوره ده. تنزل الملائکة والروح فیها باذن ربهم من كل امر، فرښتې او روح یعنی جبرائیل امین په هغې کې د خپل رب په اجازه هر حکم اخلي راکوزیږي. سلام هی حتی مطلع الفجر، هغه شپه له سره تر پایه تر سهار ختلو پورې سلامتیا ده. د دې صورت او مخکینی آیت نه دا معلومیږي چې د قدر شپه هم د روژې په مبارکه میاشت کې ده، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وینا مطابق دا بیا په وروستۍ لسیزه کې ده، او په وروستۍ لسیزه کې هم په طاق شپو کې 21مه شپه کې، 23مه شپه کې، 25مه شپه کې، 27مه شپه کې، 29مه شپه کې. او همدغه وجه ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به په آخرو 10 شپو کې عبادت ته ښه ملا وتړله او په جومات کې به اعتکاف شروع کړ. نو درنو اوریدونکو، د روژې په مبارکه میاشت کې قدرتي طور د انسان عبادت سره شوق پیدا کیږي، د مسلمانانو زړونو کې د نیک عمل کولو جذبه راپورته کیږي. موږ وینو هغه کسان چې په نورو میاشتو کې حتی فرض المنځونه نه کوي، مسجد ته نه راځي، د هغوی زړونه هم عبادت ته مائله کیږي. موږ وینو چې منځونو ته مسجد ته راځي او تراویحو کې هم ګډون کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای د هر چا عمل د الله سره څه ناڅه زیاتیږي. یوه نیکۍ د 10 چنده نه واخله تر 200 پورې، ولی الله رب العزت فرمایي سوا د روژې نه، ځکه چې روژه خاص زما لپاره ده او زه په خپله د دې اجر ورکوم. الا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. د روژې مبارکه میاشت درنو اوریدونکو دا د الله د رحمت میاشت ده. د روژې مبارکه میاشت د الله رب العزت د مغفرت میاشت ده. د روژې مبارکه میاشت هغه میاشت ده چې په دې کې الله تعالی خپل ګنهګار بندگان د جهنم د اور ژغوري او جنت ته داخلوي. دا 11 میاشتې راباندې تیرې شوې، که مو ګناه وکړه، که مو د الله حقوق یا د بندگانو حقوق ضایع کړل، د روژې مبارکه میاشت ځان لپاره فرصت او غنیمت وګڼئ. الله ته د عاجزي لاسونه پورته کړئ، د الله له ویرې له خپلو سترګو اوښکې وڅڅوئ، د خپلو ګناهونه خپل رب نه وغواړئ. کیدای شي چې همدغه روژه ستاسو د ژوند وروستنۍ روژه وي، بیا به دا چانس ستاسو لپاره نه وي. د الله رب العزت د کلام تلاوت ډیر کوئ، الله ډیر یادوئ، نفلي عبادات کوئ، د دې ترڅنګ نفلي صدقات او ښېګڼه فقراو او مساکینو سره هم مه هېروئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې د روژې په مبارکه میاشت کې الله تعالی زما امت ته 15 داسې نعمتونه ورکړي چې پخوانیو امتونو ته یوه ته هم نو ورکړي شوي. اول دا چې د روژې په اوله شپه کې الله رب العزت خپلو مسلمانانو بندگانو ته د رحمت په نظر ګوري، او چاته چې یو وار الله د رحمت په نظر باندې وګوري نو بیا نشي کېدی چې هغه ته به د دوزخ عذاب هم ورکړي، یعنی الله به دوی ته بخښنه کوي او الله رب العزت به جنت ته داخلوي. دویم دا چې د ورځې په جریان کې چې د یو روژهدار د خولې نه د لږې او سیلی وځي، د الله رب العزت ته د مشکو او عنبرو نه هم زیات خوښ وي. دریم دا چې روژهدار لپاره ملائکې شپه او ورځ د مغفرت دعاګانې غواړي. د چا لپاره چې ملائکې د مغفرت دعا وغواړي، د ملائکو دعا الله نه رد کوي. نو روژهتیان دې په دې مطمئنه اوسي چې الله رب العزت دوی لپاره بخښنه کوي. څلورم دا چې الله رب العزت جنت ته حکم ورکوي چې زما د بندگانو دپاره له وړاندې نه ځان ښایسته کړه. ډیره نږدې ده چې دوی به د دنیا د تکلیفونو او مشقتونو نه آزاد شي او دلته به آرام وکړي. دا نعمتونه الله رب العزت نورو امتونو ته نه دي ورکړي. په دې نعمتونو باندې یوازې او یوازې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امت نازولی دی. غفلت مه کوئ، له وخته ګټه پورته کړئ، الله ته د عاجزي لاسونه پورته کړئ، د خپل رب نه د خپلو ګناهونو بخښنه وغواړئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم من په مختلفو طریقو د روژې د اصلي مقصد نه خبر کړي او په دې خبره پوه کړي چې هسې لږه او تنده تیرول څه فایده نه لري، څه ګټه نه لري.
څو پورې چې د روژې د ټولو آدابو خیال ونه ساتلی شي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس لله حاجة فی ان یدع طعامه وشرابه. چا چې په روژه کې دروغ ویل او په دروغو باندې عمل کول پرې نه ښودل، نو الله رب العزت ته د هغه د خوراک څښاک پرېښودلو هیڅ ضرورت نشته. روژه مې نیولې دروغ وایم، روژه مې نیولې شکنځل کوم، روژه مې نیولې حرام ګورم، روژه مې نیولې حرام اورم، روژه مې نیولې حرامو طرف ته روان یم. څوک چې دا کارونه کوي الله یې نه خوراک او نه څښاک ته هیڅ حاجت نه لري. د دې روژې دې لپاره هیڅ ګټه نشته، صرف دا چې ګېډه یې وکېده. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دې وینا نه معلومیږي چې د روژې اصلي مقصد د الله له ویرې د هغه قانون نه ماتول او د نفساني خواهشاتو نه ځان ساتل. د الله په مینه کې هر هغه کار کول چې الله پرې خوشحالیږي او د هغو کارونو نه ځان ساتل په کومو چې الله خفه کیږي. روژه هم د دې خبرې تربیت دی چې انسان کې صبر، استقلال، همدردي، تنظیم او ضبط نفس پیدا کړي. که د روژې د میاشتې نه د مخکې دروغ ویل، شکنځل دې کول، موسیقي دې اورېدله، فاسد فلمونه دې کتل، د روژې په مبارکه میاشت کې الله ته سر په سجده کې د توبه وباسه، ځکه دا هغه میاشت ده چې الله پکې توبه قبلوي او کیدای شي ستا د ژوند وروستنۍ روژه وي چې الله څخه بیا مسئول نه اوسي. او دا چې روژه دې نیولې غیبت کوې، روژه دې نیولې شکنځل کوې، روژه دې نیولې دروغ وایې، روژه دې نیولې موسیقي اورې، روژه دې نیولې فاسد فلمونه ګورې، په دې باندې پوه شه چې صرف ګېډه دې وږې او تږې ده، نور د روژې نه ستا لپاره هیڅ کم اجر او ثواب نشته دی. د دې نه علاوه په نورو احادیثو کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام موږ ته د روژې مقصدونه بیان کړي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د روژې په مبارکه میاشت کې روژتي چې څومره کولی شي هغه د نیکي کارونه ترسره کړي، چې د ده په زړه کې بل سره د نیکي او مدد کولو، د غریبانو په حالت د رحم کولو او صبر او زغم جذبه پیدا شي. حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې د روژې په میاشت کې به پیغمبر علیه الصلاة والسلام د نور کله نه زیات مهربان، مشفق او سخي و. هیڅ یو سوالګر به په دې ورځو کې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د در نه تش لاس نه وتل. کوشش وکړه چې د روژې په مبارکه میاشت کې بل چا سره کومک او امداد وکړي. د روژې په مبارکه میاشت کې د غریبانو په حال باندې رحم وکړي، په تا کې صبر پیدا شي، په تا کې زغم پیدا شي او په تا کې تقوا پیدا شي چې د روژې اصلي مقصد دی لعلکم تتقون. څوک چې د روژې په دې بیان شوو مقاصدو ځان پوه کړي او د دې د حاصلولو کوشش هم وکړي، نو الله رب العزت به ضرور دی په خپل مقصد کې کامیاب کړي. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دې احادیثو نه دا هم ثابته شوه چې هر مسلمان ته دا پکار ده چې د روژې نیولو سره سره دی د روژې د شرایطو او آدابو خیال هم وساتي، او څومره چې کولی شي د روژې په مبارکه میاشت کې د عبادت او د نیکي کارونه وکړي چې د روژې د برکتونو نه محروم نشي. انسان د جسم او روح مجموعه ده. انسان کې حیواني او ملکی دواړه صفات شته. اسلام دا غواړي چې روحاني او ملکی صفات دې همیشه دپاره په مادي او نفساني خواهشاتو باندې غالب وي. نو دغسې به د تزکیه نفس او روحاني ترقي کیږي. روژه د روحاني خوراک حیثیت لري. د روحاني ترقي په لار کې د ټولو نه لوی خنډ نفاق دی چې د سړي په زړه یو وي او په خوله بله. دا نفاق، روژه او نفاق دواړه نشي جمع کیدی. روژهدار صرف او صرف د الله د ویرې نه روژه نیسي. د دنیا بل هیڅ طاقت هغه په روژو نیولو نشي مجبوره کولی. همدغسې ده کې د تقوا صفت پیدا کیږي کوم چې د ټولو نیکیانو دپاره جړله او اصل ده. دغسې ده کې د تقوا صفت، همدغسې روژهدار کې د تقوا صفت پیدا کیږي. تقوا د ټولو نیکیانو لپاره بنسټ او اساس دی. همدارنګه روژې سره انسان کې ضبط نفس، قوت ارادي او د گناهونو خلاف قوت مدافعت پیدا کیږي. دې سره بیا انسان ډیر په آسانه د گناهونو نه ځان ساتلی شي او د شیطان د حملې نه خپل حفاظت کولی شي. الله رب العزت دې موږ او تاسو د تقوا په صفت باندې سنبال کړي. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ.